بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په AF Smart Technology یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې ده زمونږ هغه د وینډوز پروګرام کې تېره ورځ مو تر انډو او ریډو دا شیان لوستي وو. نن چې دی نیو کې فولډر دی. فولډر ډېره مهمه موضوع ده. لومړی خو راځو د دې جوړولو طریقې ته. فولډر تاسې خپل د ډیټا منظم ساتلو لپاره استفاده کوئ تر څو خپله ډیټا عکسونه، ویډیو، آډیو، ټکس فایلونه دا چې دی تاسو جدا جدا اچوئ په فولډر کې ساتئ تر څو ستاسې ډیټا منظمه وي. جوړولو طریقې: لومړۍ طریقه خو دا ده چې تاسې رایټ کلیک کوئ، نیو ته راځئ، فولډر باندې کلیک کوئ، فولډر جوړیږي، فولډر جوړ شو. دویمه طریقه یې د شارټ کټ ده. کیبورډ نه به تاسې کنټرول شفټ او ان ووهئ، فولډر به جوړ شي. کنټرول شفټ ان، فولډر جوړ شو. اوس دا فولډر خو جوړ شو، د دې رینیم ته راځو، یو نوم ورکوئ. رینیم کولو طریقه خو دا ده چې تاسې رایټ کلیک وکئ او دلته راشئ، رینیم باندې کلیک وکئ، دلته به نوم ورکئ. فرض مثال دا ستاسې د ویډیو په نوم باندې د ویډیوز نوم ورکو، ویډیوز. دا یو طریقه شوه د رینیم. دویمه طریقه دا ده چې تاسې به د کیبورډ نه F2 بټن پریس کړئ. F2 مو چې پریس کړه، دې ځای نه چې دی تاسې ورته خپل نوم ولیکئ چې کوم نوم ورکئ هغه نوم ورته ورکئ. د دویمه طریقه د رینیم شو. اوس راځو دغه نوم ته ختمول غواړو. تاسې غواړئ دا فولډر بې نومه جوړوئ. بې نومه جوړولو هم دوه طریقې درته ښیم چې څنګه فولډر بې نومه کولی شو. تاسې به F2 پریس کئ یا به رینیم پریس کئ. کیبورډ نه به الټ ونیسئ او 255 به ووهئ، انټر به یې کئ. خو کیبورډ کې کم بټنې کومې چې رایټ سایډ ته دا نمبر کیز دي، زه به چې د کیبورډ اوپن کړم او دې کې به دې خواته چې کم کیز دي زه به هغه هم راوړم. دلته به راشو اپشن ته، اپشن کې چې دی ټرن آن نومیریک پیډ، اوکې. ګورئ تاسې چې کله رینیم کوئ الټ به مو نیولی، صحیح ده. دې ځای نه به مو الټ نیولی او دلته به تاسې 255 ووهئ. فولډر به رینیم کلیک کئ، الټ به ونیسئ، 255. اوس چې کوم دی دا کیبورډ نه چې ونیسئ تاسې دا به تاسې ته کار کوي. دا به F2 پریس کئ، F2 الټ 255 انټر به یې کئ. اوس یو فولډر موجود دی، وایي کنفرم فولډر ریپلیس دس ډیسټینیشن آلریډي کنټینز ا فولډر نیم. نو که دا کلیک کو یو فولډر موجود دی، یو ختمیږي. دا یو طریقه شوه د رینیم. دویمه طریقه دا ده، زه یو فولډر جوړوم، کنټرول شفټ ان سره مې جوړ کړ، دا وګوره نوم لري. دویمه طریقه دا ده چې تاسې به په سرچ کې دلته ولیکئ کرکټر میپ، CHAR مو چې ولیکه دا به راشي، دا به کلیک. دې کې به تاسې لاندې راشي، لاندې چې راشي دغه وګوره تش ځای نه دی، وایټ ایریا ده. دا به سلیکټ کلیک کئ، سلیکټ نه وروسته به دا کاپي کلیک کئ. کاپي مو چې کلیک کړ دلته به راشي، دا به F2 سره رینیم کئ یا به رایټ کلیک رینیم کئ او دې باندې چې دی رایټ کلیک کوئ، دلته تاسې پیسټ ووهئ. پیسټ مو چې ووهه یا کنټرول وي ووهئ، انټر یې کئ، فولډر رینیم شو. د رینیم هم دوه طریقې مې درته وښودلې. په دې طریقې سره تاسې کولی شئ فولډر څنګه کئ، رینیم کئ. اوس راځو د فولډر آیکن بدلولو ته، چې آیکن به یې څنګه بدلو. فولډر دی خپل د خوښې آیکن ورته تاسې کولی شئ چې سیټ کئ. نو د خوښې آیکن چې تاسې ورته راوړئ، په دې باندې به تاسې رایټ کلیک وکئ او دې ځای نه به پراپرټیز ته راشئ. پراپرټیز کې چې دی تاسې به راشئ کسټمایز ته، کسټمایز کې به راشئ چینج آیکن باندې به کلیک وکئ. په دې مو چې کلیک وکړو دلته ګوره مختلف قسمه آیکنز موږ سره موجود دي. تاسې کولی شئ چې دې آیکنونه ورته یو انتخاب کړئ. فرض مثال زه راځم دې ځای نه دا د شیر آیکن راوړئ یا دا د ټک آیکن راوړئ یا دا آیکن راوړئ. اوکې به یې کړئ، اپلای، اوکې.
ګورئ آیکن دا اوس موږ سره دی فولډر آیکن مو ورته چینج کړ. یا تاسې کولی شئ خپل عکس هم ورته راوړئ. مثال زه غواړم دې ځای نه یو سکرین شاټ اخلم. سکرین شاټ دپاره به تاسې سنیپینګ ووهئ. د سنیپینګ اپشن په وینډوز 11 کې نشته، نو دې ځای نه به زه داسې کار وکړم د هغې سره به سکرین شاټ واخلو پرنټ سکرین بټن سره. پرنټ سکرین سره مې سکرین شاټ واخیسته. راځو اوس پینټ پروګرام ته. پینټ به اوپن کړو، دې کې به کنټرول وي سره به یې پیسټ کړو. دې کې به یې پیسټ کړو. دې کې مو پیسټ کړ. زه غواړم دې کې یو خاص ایریا چې در اخلم، مثال دا کرپ کوم یې. کرپ باندې به کلیک وکړو. دا به تاسې فایل ته راشئ، دا به سیف ته راشئ. سیفس کې به دا BMP پکچر به تاسې سیف کړئ. زه غواړم دا په ډیسکټاپ باندې انټایټل په نوم باندې ډیسکټاپ باندې سیف کوم. ښه، یو لوکیشن مې ورته انتخاب کړ، ډیسکټاپ مې ورته انتخاب کړ، انټایټل سیف مې کړ. کله چې مو سیف کړ، اوس به راشو دې ځای نه په فولډر باندې به رایټ کلیک وکړو، پراپرټیز ته به راشو، کسټمایز ته به راشو، چینج آیکن ته به راشو، براوز ته به راشو. براوز کې به ډیسکټاپ ته راشو. ډیسکټاپ کې به اوس مونږ وګورو زمونږ دا آیکن فایل په ځای به آل انتخاب کړو. BMP راغی، دا به اوپن کړو. اوکې، اپلی، اوکې. ګورئ اوس دا زمونږ سره چې دی دی فولډر او مونږ ورته څه راوړو، خپل د خوښې عکس مو ورته راوړ. دا دی ګوره چې اوپن یې کړو دا څه شی شو، دا فولډر دی. دی د عکس د راوړلو طریقه شو چې تاسې به په فولډر باندې عکس څنګه راوړئ. اوس راځو دا خو د عکس طریقه شوه. غواړو چې مکمل نه په عکس راوړو، آیکن یې هم ختمول غواړو، همداسې خالي ساحه دې وي. په همدې فولډر رایټ کلیک کوئ، پراپرټیز ته راځئ، کسټمایز ته راځئ، چینج آیکن ته راځئ. دې کې به تاسې لږ دې خوا ته راشئ، رایټ سایډ ته دا وایډ ایریا ده، دا به انتخاب کړئ. اوکې، اپلی، اوکې. ګورئ تاسې سره دلته اوس فولډر شته، موجود دی، او دا توره پرده ښیي. دا ځینې وخت چې دی همداسې مطلب داسې وایټ همدغسې ایریا وي لکه څنګه ډیسکټاپ بیخي هغه نه شو کوي تاسې ته، نو تاسې همدغه طریقې سره پریکټس وکړئ ورباندې، نو کولی شئ چې دا مثال زه دې ته هم غواړم چې آیکن چینج کړم، کسټمایز لږ دې سایډ ته راځو، دا وایټ ایریا انتخابو. اوکې، اپلی، اوکې. ګورئ دلته اوس نه شو کېږي. پوینټر چې وړ لاک سلیکټ کېږي معمولي شان دی، او که پوینټر لرې کړو نه شو کېږي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې فولډر څنګه کړو، آیکن ته نه ختم کړو. که بیرته خپل حالت ته راوړئ، رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته راشئ، کسټمایز ته راشئ. کسټمایز کې ریسټور ډیفالټ هم کلیک کولی شئ، یا چینج آیکن ته راځئ، دې ځای کې ریسټور ډیفالټ وهئ، اپلی وهئ. اوکې، آیکن یې راغی، نوم ورکوئ، F2 وهئ یا رینیم، نوم ورته خپل د خوښې نوم ورکړئ، مثال نوم یې ورکړه خان. بیرته مو خپل حالت ته دا فولډر راوست. نو دا زمونږ د فولډر درس. هیله ده چې تاسې په پوه شوي یاست، ډېر مهم و. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې فولډر جوړ کړئ، رینیم یې کړئ، آیکن ورته بدل کړئ، آیکن بیخي ته ختم کړئ، خپل عکس ورباندې راوړئ. نو مهمه ویډیو وه، که خوښه شوې مې ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.